حابیل سره چې کوم خور پیدا ده دا خو بدرنګه ده. تر روان دی او الحمدلله مسلمانان ښه په جذبې سره آماده دي چې قرباني وکړي. او بیا چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ذبح کو په مینا کې، نو داغه د قربانۍ دپاره الله تعالی د جنت نه راوړه د حابیل ګډ د حابیل ګډ قربانۍ په اړه ده او قربانۍ ته ځانګړې شوې ده. نو الله تعالی آدم علیه السلام ته وفرمایل چې دواړه د قرباني وکړي. د قربانۍ په تاریخ او په فلسفه باندې خبرې کوو. او اسماعیل علیه السلام د دې 7 کالو شو، بله نو الله ورته وفرمیل دا حلال کړه. هغه څوک چې بېوسه دي الله دې ورته وسه او توان ورکړي چې ښایسته ښایسته حیوانات د الله لپاره ذبح کړي. که کور ورسره خواته خرڅېږي هغې کې ښه مالداره دی. همدارنګه په قربانۍ کې حکمت څه دی؟ اوس که دغه پسه نه وی راغلی د حابیل، نو خو موږ او تاسو به خپل بچي حلالول. افضله قرباني بیا کوم یوه قرباني ده؟ زما ستا دا مسله داسې نه حل کېږي، بله خامخا به دې وجنه. موږ په دې مکلف یو چې د تیرو انبیاو سنت ژوندي کړو. د الله د حکم مقابله کې بچی حلالوي، نو موږ او تاسو د خدای پاک حکم به ولې ځمکې ته غورځوو؟ دقه عبرت په دې قربانۍ کې پروت. بله بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو د قربانۍ په اړه ده او قربانۍ ته ځانګړې شوې ده. اختر را روان دی او الحمدلله مسلمانان ښه په جذبې سره آماده دي چې قرباني وکړي. او هغه څوک چې بېوسه دي الله دې ورته وسه او توان ورکړي چې ښایسته ښایسته حیوانات د الله لپاره ذبح کړي. قدرمن لیدونکو نن د قربانۍ په تاریخ او په فلسفه باندې خبرې کوو. همدارنګه په قربانۍ کې حکمت څه دی؟ فایدو ته امراضو چې په قربانۍ کې د مسلمانانو دپاره کومې فایدې پرتې دي. همدارنګه د چارپایانو انواع ته مرزو او افضله قرباني بیا کوم یوه قرباني ده. دې ته مرزو چې چارپایان چې کوم عیبونه لري قرباني پې نه کېږي، او هغه چارپایان چې عیبونه هم لري او قرباني پې کېږي هغه بیا کوم عیبونه او کوم چارپایان دي. د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دې ودان چې له ځانه سره لرو. تاسې درانه لیدونکي تر پایه موږ سره پاتې شي. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ. الله مو خوشحاله او آباد ساتي. شیخ صاحب ورځو دغه دی د یو کال په تېرېدو الحمدلله بیا غټ اختر راغی. د قربانۍ تاریخچې او فلسفې ته ورځو چې تاریخچه او فلسفه څه ده؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت سے قربانی خو یو لوی تاریخ لري. الله تعالی د قربانی تاریخ بیان کړي په سورة المائده کې. ابتدای د آدم علیه السلام د 2 بچیو نه شوې ده. د آدم علیه السلام د یو بچی نوم دی قابیل، د بل بچی نوم دی حابیل. د آدم علیه السلام شریعت داو چې یو به زوی پیدا کېدو او هغه سره به یوه خورم پیدا کېده. بیا به بل کال به یو زوی او یو لور پیدا کېده. نو شریعت یې دا و چې د دې کال د دې بچي سره کما لور پیدا ده، د آدم علیه السلام دا به دغه بل کال بچي ته په نکاح کول او هغه سره چې کومه خور پیدا وه هغه به یې ده ته په نکاح کوله. په یو کال باندې قابیل پیدا شو او د ده سره هم یوه خور پیدا شوه چې د هغې نوم دی اقلیمه. راتلونکي کال باندې بل بچی پیدا شو چې د هغه نوم دی حابیل. او هغې سره یو خور پیدا شوه چې د هغې نوم دی لیوذا.
کله چې قابیل او حابیل بالغ شو بله د الله جل جلاله د طرف نه حکم راغی چې ستا بچي بالغان شوي دي او د دوی نکاح وتړه. بله آدم علیه السلام قابیل او حابیل روغوښته او ورته یې فرمایل چې ستاسو د نکاح وخت رانږدې دی. قابیل تا سره چې کومه خور پیدا ده بله دا به په نکاح ورکم دی حابیل ته او د حابیل سره چې کومه خور پیدا ده هغه به تا ته په نکاح درکم. بله قابیل انکار وکړ وایي ما سره چې کومه خور پیدا ده نو دا خو ښایسته ده. حابیل سره چې کومه خور پیدا ده دا خو بدرنګه ده. بله زه د دې خپلې خور سره نکاح کوم. آدم علیه السلام ورته وفرمیل چې دا زمونږ په شریعت کې بند دي. امام قرطبي رحمه الله یو روایت ذکر کړی اگر که هغه روایت د هغه خوښ نه دی وایم چې کمزوری دی. بله او هغه دا ده چې قابیل کله بالغ شو نو الله جل جلاله آدم علیه السلام ته یو پیری راولېږله بدرنګه په صورت د انسان کې. نو قابیل ته آدم علیه السلام هغه په نکاح کړه. کله چې حابیل یو کال بعد بالغ شو الله تعالی ورته د جنت نه حوره راولېږله او هغې ته رحم هم ورکو. بله په صورت د انسان کې حابیل ته هغه حوره په نکاح کړه. نو قابیل آدم علیه السلام ته وویې چې دغه حوره ماله په کار وه زه ځکه مشر یم او دغه زما ښځه چې پیری ده او بدرنګه ده دا دې حابیل ته په کار ده ځکه دی کشر دی. نو آدم علیه السلام ورته وفرمیل دا خو د الله تعالی یو فضل دی چې چاته یې ورکوي دې کې ستا څه کار دی. بهرحال په دې مسلو باندې د قابیل او د حابیل کینه پیدا شو. قابیل وی زه د فضیلت قابل یم او حابیل وی زه د فضیلت قابل یم. نو الله تعالی آدم علیه السلام ته وفرمایل چې دواړه د قرباني وکړي بله چې څوک د فضیلت لایق دی. قابیل چې دا دیقان دا مشر حابیل چې دا شپونکی و. آدم علیه السلام قابیل ته ووی چې ته د خپل کسب نه د پټي نه یو ګېډۍ غنم راوړه او دا په دغه ډیرکۍ باندې کېده دی به د خپل کسب نه یو پسه راولي او په دې ډیرۍ به ودرئ. او هغه وخت کې جناب سیرت صاحب د قربانۍ د قبلېدلو علامه دا وه چې اسمان نه به اور راغی او هغه به وسوځه. نو چې چا قرباني به قبوله شو هغه به یې سوځو چې د چا به قبوله نه شو او پاتې شو. قابل ډېر په نه زړه باندې لاړه پټي ته او یو ګېډۍ د غنم وروشکوله بلکې امام قرطبي رحمه الله فرمایي هغه دانو ته وکته چې کومې سربې وي او ښایسته وي هغې ترېنه رالرې کړې وي چې الله تعالی په دې څه کوي هغه یې وخوړې. کومې چې کمزورې وي نو هغه یې په دې غر باندې کېښوي. حابیل ډېر په اخلاص او په محبت لاړه د ده په رمه کې چې د ټولو نه قیمتي پسه بس هغه یې راوړه او ډېر په عاجزۍ باندې هغه ډیرکۍ هغه غر په څوکه باندې کېښو چې خدایه زه که ټول ځان تا نه قربان کم کمه ده خو به دغه را سره و. نو الله تعالی خو د مؤمنانو زړونو ته ګوري. اسمان نه اور راغی او د حابیل دا پسه چې و دی پورته کړ.
او د قابل چې کوم غنم هغې کې مخۍ پاتې شو. بلکې الله تعالی داسې قبول کو د حابیل قرباني چې دغه پسه او ګډ الله تعالی جنت ته بوت. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ذبح کو په مینا کې، نو داغه د قربانۍ د پاره الله تعالی د جنت نه راوړ د حابیل ګډ بس چې د حابیل قرباني قبول شوه، نو د قابیل ورسره نورم کې نه ډېره شوه چې اوس خو زه خلکو کې وشرمېدم، ځکه قرباني خو ښکاره قبوله شوه. اوس به خلک چې ما ویني وایي به چې دا هغه مفضول دی، او حابیل چې ګوري دا خو افضل دی. بله آدم علیه السلام د حج ته تلو، نو قابیل حابیل ته وویې لاقتلنک، زما ستا دا مسله داسې نه حل کېږي، بله خامخا به دې وجنم. نو هغه ورته وی چې زما ستا په منځ کې کومه کینه راغلې ده او ته ما سره حسد کوې، بله نو حسد مه کوه. زه به درته یو قیمتي خبره وکړم، انما یتقبل الله من المتقین. د الله تعالی قانون دا دی چې قرباني د متقیانو نه قبلوي. دا خو به نورم غوسه کړی. نو یو خو یې ورته نصیحت وکړه او بل یې ورته دلیل وی بله چې د حسد په ځای داسې کار وکړه چې په تقوا کې خواري وکړه. کله چې متقي شوې خو ستا نه به یم الله تعالی څه کي؟ قبوله کی. دا به قبوله کی. نو هغه نصیحت ونه منه، نورم پکې جوور لاړو دی حسد کی. بله سړی چې د حسد انتها ته ورسیږي، جناب سیرت صاحب په هغه باندې نصیحت اثر نه کوي، یو بیکاره مریضي ده. ورته وی نه دی پرېږدم. نو حابیل ورته وویې خبره واوره اوس، که دې لاس را اوږد که چې ما وجنې، بله نو زه تا نه وجنم، دفاع هم نه کوم، دفاع د ځان نه کوم. ولې؟ زه دا اراده لرم چې ته زما په ګناه باندې مخته شې او په خپله. یعنې څه معنا؟ ان تبوء باسمي و اسمک. زما ګناه کمه یوه ده، یعنې که زه ستا په قتل حریص شم، بله خو زه به هم ګناهګار شم. هو نو اراده خو پیدا شو، خو زه دا اراده نه کوم چې دغه ګناه م ته والي. او یا دا معنا ده چې زما ستا د دې واقعې نه مخکې کمانه کمې خطاګانې شوي دي، نو هغه خطاګانې چې دي که نه، نو هغه ګناهونه به م تا ته درځي. ولې؟ دا قانون دی چې په ورځ د قیامت به مظلوم د ظالم نه بدل لي. بله نو که د ظالم سره نیکی وي، دا نیکی به الله مظلوم ته ورکوي، او که ظالم سره نیکی نه وي، نو د مظلوم بدی به راخلي او ظالم ته به ورکوي. نو حابیل کمال کړی، بله ورته وی چې دا کم ګناهونه ما نه مخکې په زندګۍ کې شوي دي که نه، نو په ورځ د قیامت کې دا به زه تاله در کوم، ځکه چې تا ما سره ظلم وکړو بله او تا سره خو نیکی نشته. نو زه به داسې کار وکړم، تا نه به زه خو حق غواړم، نو الله تعالی به زما بدی والي تاله به یې درکړي. نو ته به دوچن ګناهګار شي، یو خو د خپل عمل دی، بل زما ګناهونه هم در باندې شو. هغه بیا هم غوسه نه سړی ده، صبر نه شو، خو بیا سوچ کوو چې قتل کوم خو څنګه یې قتل کړم، دا چل نه ورتله. هو نو دې نه مخکې چا قتل نه وکړی. قتل نه وکړی. او بعضې علما وایي چې نه، قابل په دې پوه و چې انسان دنیا کې همیشه نه دی، ځکه دا خو اول مړی و که نه، دنیا فانی ده، نو فنا په دې ټولو راځي. نو دا حابیل که زه وجنم نو وجلی شم، نو دا د قتل چل طبعی دی. بله
او یا داسې کار وشو چې شیطان لاړو او یو مرغۍ راونیوه دته یې وښودو چل یوه تیږه یې لاندې کړه بله تیږه د پاسه کړه او دا مرغۍ دا سر چخني کړه دته یې وښودو چې وجنې نو دې طریقه ده بله بدوي زه چل مې زده کړ نو یا غار ثور په مکه مکرمه کې دلته حابیل ویده و په غار ثور په غار ثور کې راغلی او یا چې دی بصره وه یا هندو ښه دا درې مقامات علما وایي څلورم قول پکې د غار حرام شته چې غار حرا سره نو حابیل ویده او د یو غټه تیږه راپورته کړه او حابیل په سر باندې وویشته او شهید یې کړ ولې د قرباني قبوله شوه ولې الله تعالی تا ته اعزاز درک بیا سیرت صاحب د دې مړي چل نه ورتله چې اوس پې نور څه وکړي دې سره زه څه وکړم نو په شاکړه وګرځو به نو الله تعالی 2 کارغان راولېږل او د دواړو په خپلو منځونو کې جنګ شو بله دا یو کارغه بل کارغه مړک او بې شګې کې ورته په مخوکه باندې ځای کندې که او دا خپل کارغې پکې خښ که دا مړی دی ډېر خپېمانه شو چې زه دومره قمقل یم چې د دې کارغه نه هم کمقل یم چې هغه پوهېږي او زه نه پوهېږم نو وایي قابل خپېمانتیا کړې ده خو په قتل نه په قمقلتوب باندې نو حابیل هم چې دی هغه دفن کله چې حابیل شهید شو نو علما وایي چې ونو ازغي وکړه د دې نه مخکې د ونو ازغي نه او اوبه ترخې شوې د دریاب د دې نه مخکې ټولې خوږې وي او د ځمکې رنګ شین و خړ شو او یو زبردست طوفان راوالوت یعنی دا ماته چې یادېږي سیرت صاحب بله تا ته به هم یادېږي چې داسې ظالمانه قتل به وشو بیا به یو زبردست طوفان اوس قتلونه سم ډیر شو نو اوس هغه طوفان هم نه راځي بله نو یو زبردست طوفان راغی آدم علیه السلام وی چې څه حادثه خو پیښه ده نو چې هند ته راغی نو قابیل ورته مخې ته راغی ورته وی حابیل څه شو ویل زه ته څه خبر یم تا خو پې زه چوکیدار نه یم مقرر کړی خو چې کله آدم علیه السلام خبر شو چې ده خو هغه شهید کړی دی بله بس ورته یې مانه ځه او د دې واقعې نه پس هم آدم علیه السلام 100 کاله ژوندی و او حابیل چې کله شهید کېده 100 کاله عمر و نو قابیل یې وشړه بیا شیطان ورته راغی وی دا زبردسته موقع ده نو قابیل ته وی دا شیطان سړی پریدي نه یو ځل یې پې قتل وکړه د پلار نه یې معاق کړه بیا ورته وی ته خبرې چې د دې حابیل قرباني ولې قبوله شوه ویلې نه وی دا ځکه قبوله شوه چې دا اور د ده معبود و که نه ښه د اور عبادت کوو د خو د اور عبادت کو نو اور د ده معبود و د ده ورسره تعلق و نو چې اسمان نه اور راغی نو د ده قرباني قبوله کړه ستا خو ورسره ورانه ده نو وی څه وکړمه وی ته د اور عبادت شروع که نو د اور عابد یم که او بیا یو زوی پیدا شو او قابل ویده کم کار چې د حابیل سره کړی و که نه او مکه کار دی زوی دی پلار سره وکړو نو دا په یو دشته کې بیا مړ شو یعنی قابل هم په دې لاره تللی په دې لاره لاړ ولې کما تدینو تدان دی که نه څه چې کري پښتانه وایي هغه به ریبي بس جناب سیرت صاحب د حابیل د قربانۍ دومره رفتار و چې قیامت پورې څو قرباني کوي نو د حابیل به پکې صحیح او د قابیل د کینې او د قتل دا نتیجه ده چې قیامت پورې څو قتلونه کوي نو د قابیل پکې حصه ده ولې
ځکه قابل یو غلط بنیاد کېښو بله د قتل او څوک چې غلط بنیاد کېږي او په دې لاره باندې چې څوک هم ځي د ده په کیسه ده او حابیل یو ښکلی بنیاد کېښو بله او څوک چې خپل ښکلی بنیاد کېږي قیامته پورې چې څوک په دې تک کې د ده پکې عیسی او شریک دی دغه د قربانۍ رفتار او بیا چې کله ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي دغه ته راوسته حرم شریف ته او اسماعیل علیه السلام د دې 7 کالو شو بله نو الله ورته وفرمیل دا حلال که ذبح یې که او خوب کې ورته په 3 کرت اوږده واقعه ده ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام روان که منا ته الله دې مونږ او تاسو ورته بوسي مسجد خیف نه چې مخکې شي دلته یو ناو غوندې راځي او دې ناو کې یو وړه غوندې سپینه ګنبده یې جوړه کړې ده وایي دقه ځای دی د مسبح د اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ورباندې چاړه کش کوله او هغه نه ذبح کاو دغه وخت کې الله تعالی ورته د جنت نه پسه راوسته او د حلال کوي دا د هغه قابل پسو د حابیل پسو یعنې دومره لویه قرباني او دې سره د حابیل د قربانۍ هغه نورم عظمت ډیر شه ولې په بدل د اسماعیل علیه السلام کې شکه او سیرت صاحب الله تعالی موږ تاسو باندې څومره لوی احسان وکړ اوس که دغه پسه نه وی راغلی د حابیل نو خو موږ او تاسو به خپل بچي حلالول که اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ذبح کړی وی حلال کړی بیا خو موږ او تاسو بچي حلالول موږ او تاسو د دې مالونو په قربانۍ کې بانې مانې کوو بچي به مو کله حلال کړي ډېر خلک اوس ویریږي ما حیوان نشي حلالوی وی حالات مې خرابېږي یعنې موږ دې کې بانې کوو او نخرې کوو په ما قرباني کېږي او که نه کېږي او زه غریب یم او زه مسکین یم که کور ورسره خواته خرڅېږي هغې کې ښه مالداره دی بیا خو دعوې کوي شفي مریضي که موټر خرڅېږي ارزانه دی پیدا کړو دې کې ښه ده 200 روپۍ شته خو قربانۍ ته سرسایې ته زکات ته جومات ته د سره بیا د روپۍ نه دا مونږ او تاسو باندې د شیطان خواري کړې بیا چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړه نو په 2 کال د هجرت باندې د قربانۍ حکم راغی اوس د دې آدم علیه السلام د بچیانو د قابیل او د حابیل په منځ کې چې دا واقعه وشوه نو دې کې فایدې څه دي نو یو فایده پکې دا ده چې دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی ولې ځکه حابیل او قابیل خو ډېره زړه قصه ده او دا قرآن کریم ذکر کړه نو قرآن کریم یو معجزه ده چې دې کې اخبار عن الغیب دی نو د هغه غیب و پټو خبرو خبرې ورکه چې هغه هیچا ته معلوم نه و 2 نمبر د اخلاص او د تقوا ثمره او نتیجه الله موږ او تاسو ته وښوده چې د چا په نیت کې اخلاص او په عمل کې تقوا او د الله نه ویریږي د هغې نتیجه او ثمره دا ده چې آدم علیه السلام کم وخت کې تیر شوی دی او رسول الله مبارک او زمونږ او ستاسو زمانه د هغه اخلاص فی نیت او د تقوا فی العمل ثمره او نتیجه دا ده چې نن مونږ او تاسو هم قرباني کوو که مونږ او تاسو داسې په عمل کې صحیح نیت راوست او تقوا متقیان شو الله تعالی به زمونږ عمل ته هم ثمره او نتیجه ورکړي 3 نمبر خبره دا ده چې په هره زمانه کې نیکان او بدان شته ګوره د آدم علیه السلام ابتدایي زمانه ده هغه د قابل شریر دی او حابیل نیک سړی دی نو په هره زمانه کې اخیار او اشرار شته یعنې سمان زمونږ او ستاسو بعضې خلک ګیله کوي یاره زما زړه تنګ دی او د سړي زامن نشته او دا دی دا بې ځایه ګیلې دي په هره زمانه کې د نیکانو مقابله کې شریر خلک شته او د اشرارو مقابله کې د هغوی د اصلاح دپاره نیکان شته نو سړی دی د خپل ژوند نه نه امیده کېږي د خپلې معاشرې نه بلکې دی کوشش کوي چې د خلکو اصلاح وکړي
څلورم نمبر خبره دا ده چې تاریخ مونږ او تاسو وګورو جناب سیرت صاحب، ټول عمر بدانو د نیکانو سره دلیل نه دی ویلی، بلکې نیکان قتل کړي دي، شهیدان کړي دي، وهلي دي، جنگ یې ورسره کړی، او نیکانو ټول عمر د بدانو په بحث کې دلیل پیش کړي. ګور حابیل ورته څومره ښایسته دلایل وي، لیکن قابیل ورته څه وي؟ لاقتلنک، دلیل نه مني. دا یو عام پروګرام را روان دی. د حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې نوح علیه السلام خپل قوم ته دلایل وی، خو هغوی نوح علیه السلام په تیږو ویشتو. ابراهیم علیه السلام نمرود ته دلیل وی، خو نمرود ابراهیم علیه السلام په اور کې واچو. موسی علیه السلام فرعون ته دلیل وی، خو لیکن فرعون د موسی علیه السلام د قتل اراده وکړه، د بنی اسرائیلو د وجلو اراده وکړه. عیسی علیه السلام یهودو ته دلیل وی، خو یهودیانو د عیسی علیه السلام د قتل اراده وکړه. رسول الله مبارک اهل مکه ته دلیل وی د توحید، اهل مکه د رسول الله مبارک د قتل اراده وکړه. داسې په هر زمانه کې ائمه چې وګورئ دا چې څومره شهیدان شوي دي، نه دا د باطلو خلکو د لاسه، د شریانو خلکو د لاسه، ټول عمر شریان قتل کوي، وهل کوي، جنگ کوي، او نیکان چې دی هغه دلیل وی، هغه نصیحت وی، هغه آیت وی، هغه حدیث وی. دا یو عام قانون دی. او ولې اشرار قتل کوي؟ ځکه دلیل ورسره نشته. زما یو ملګری چا باندې موټر سایکل خرڅ کړ، نو چې موټر سایکل یې خرڅ کړی هغه ورته راغی چې فلانیه دا موټر سایکل کاغذونو کې فرق دی. نو بده ورته وی چې ستا خور او ستا مور او ستا دا. نو ما ورته وی چې و فلانیه دا خبره درته دا سړی ګوره صحیح کوي، نو ما ته پټ لګیا دی چې صحیح وی، خو ما سره دلیل نشته. که زه د خبرې ته غوږ دم، موټر سایکل راته واپس کوي، 100,000 روپۍ مې پکې ګټه وه غځي. نو داسې کار وکړه، زه به دته کنظام کوم، زورم کوم، خو ته مې ونیسه. دا دې دپاره چې دا موټر سایکل راته واپس نشي. ټول عمر دا قانون دی جناب سیرت صاحب چې چا سره دلیل نه هغه جنگ کوي، هغه قتل کوي، بله لار نه، هغه بله لار نه لري. او چې چا سره دلیلي هیڅ خبره نه ده. پنځم نمبر فایده دا ده چې کینه ډېر خطرناک شی دی. کینې چې کله سیرت صاحب په زړه کې ځای ونیو، بیا نه پې آیت اثر کوي، نه پې حدیث اثر کوي، نه پې د یو مشر خبره اثر کوي، نه پې نصیحت اثر کوي. او کینه داسې شی دی چې قابل د آدم علیه السلام بچی دی سیرت صاحب، لیکن د اور عابد ته جوړ نه که دنیا نه بې ایمانه لاړ. دا ټول د کینې وجه. کینه دومره یو خطرناک عمل دی، الله تعالی دې موږ او تاسو ته وساتي. شیطان چې 50,000 کاله بعض علماو عبادت یې کړی، او علامه ساوي وی او واقدي وی دا د ملایکو استازو، لیکن آدم علیه السلام سره کینه راله، کم ځای ته ورسېد. خطرناک شی چې دی دا کینه ده. او کینه ولې دومره غټه ګناه ده؟ کینه اصل کې اعتراض دی په الله تعالی، په خپل خالق او مالک اعتراض دی چې خدای دته دا فضیلت ورکړی، دا د دې قابل نه و. اعتراض کوي. نو ته الله باندې اعتراض کوي، او خپل رب او خالق او مالک باندې اعتراض کول خو لویه جریمه ده. نو ځکه حسد دومره سخته ګناه ده. او بیا چې څومره ګناهونه دي، بیا د حسد پورې نښتي دي. قتل هم د دې نه کېږي، غیبت هم د دې نه کېږي، شتم هم د دې نه کېږي. دا هر شی چې ګوري د دې بنیاد حسد دی. شپږم نمبر خبره پکې دا راووته چې قابیل چې حابیل شهید کړ، نو خپیمانه شو. نو په دې خپیمانتیا ګناه معاف شوه؟ نه. تش په پښیمانتیا باندې ګناه نه معاف کېږي. یو مسلمان چې بل مسلمان قتل کړي ضرور خپیمانه چې دا مې څه وکړه، خو په دې پښیمانتیا ګناه نه معاف کېږي. په هغه خپیمانتیا ګناه معاف کېږي چې د هغې نه وروسته توبه هم کړي چې بیا به داسې نه کوم. قابل خپیمانه شه خو توبه یې نه ده کړې.
نو موږ او تاسو که صرف پیمانه شو، دا پیمانتیا په شریعت کې دا قابل قبول نه ده او نه په دې باندې ګناه معاف کیږي. نو په دې قصه کې زموږ او تاسو دپاره دا شپږ فایدې دي. دا اولنۍ خبر وه په بیان د تاریخ د قربانۍ کې، او د رسول الله مبارک بیا د ابراهیم علیه السلام هغه یاد تازه که او د حابیل یاد تازه که او امت ته د قربانۍ په باره کې زبردست تعلیمات وکړو چې هغې باندې به انشاءالله بیا خبره کوو. دویم نمبر خبره حکمت په قربانۍ کې څه دی؟ بله قرباني خو وینه تویول دي، حیوان حلالول دي، بله او دا مالونه کمول دي، نو ظاهرا خو پکې حسن نه ښکاري. نو علما د قربانۍ 15 حکمتونه وایي. یو حکمت پکې دا دی چې د ابراهیم علیه السلام د سنت ژوندي کول دي، او ابراهیم علیه السلام د رسول الله مبارک د امت یو محسن دی. ګوره شیخ صاحب دغلته یو پوښتنه کوم، کیدای شي بعضې لیدونکو سره دا سوال وي، موږ په دې مکلف یو چې د تیرو انبیاو سنت ژوندي کړو؟ موږ خو په دې مکلف نه یو، خو چې د کوم شي حکم راته په شریعت کې شوی دی، اگر که هغه سنت د مخکینی انبیاو دی، بیا په هغې مکلف یو. یعنی یو مکلف په هغې مکلف یو. قرباني داسې ده چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی، خو د رسول الله مبارک په شریعت کې په دې حکم شوی. نو زموږ مسله دا ده، زموږ د اصولو چې شرایع من قبلنا، هغه شریعتونه چې زموږ نه مخکې تیر شوي دي، دا زموږ د پاره شریعت دی که نه دی؟ نو که موږ ته په دې شریعت کې حکم شوی نو بیا دی، او که حکم نه و شوی مکلف نه یو. نو دې کې د ابراهیم علیه السلام د سنتو احیا ده، او ابراهیم علیه السلام د حضور د امت یو زبردست محسن دی. ځکه رسول الله مبارک فرمای انا دعوت ابراهیم، زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم. او تفسیره البیان کې لیکلی دی چې ورځ ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړ چې خدایه زه د اخري پیغمبر دی امت ته ډوډۍ کومه، خو زه خو ترېنه لرې یم، نو خدایه داسې یو طریقه راته وښایه چې زه نم یم او دوی زما دا میلمستیا خوري. موږ سره ابراهیم علیه السلام دومره اخلاص. نو الله تعالی ورته وفرمایله چې د دې شګو نه یو موټی شګه راواله او په جبل ابي قبیس باندې ودرېږه او ویشینده. نو ستا د دې لاس کې چې کومې شګې دي، دا چې په کم غر وغورځېږي هغه به مالګه کم، او زما د آخري پیغمبر امت چې که ډوډۍ پخوي که کتغ پخوي، خو چې دا ستا میلمستیا پکې نه وي شامله که نه، نو مزه به نه ورکوي. اوس که فکر دې کړی موږ او تاسو هر شي کې مالګه اچو، او چې مالګه نه وي خو مزه نه کوي. دا مالګې پوښتنه چې فشار والا ونه وکړي، جګ فشار والا چې هغوی څومره د مالګې په ارمان دي، ډاکټرانو پې بنده کړې ده. نو دا مالګه چې ده، علما وایي دا د ابراهیم علیه السلام هغه میلمستیا ده چې د رسول الله مبارک امت ته یې کړې ده. نو اوس موږ او تاسو بغیر د مالګې نه یو شی هم راته مزه نه راکوي، بلکې کم سړی چې بیکاره خبرې کوي، نو موږ ورته وایو خبرو کې د مالګه نشته. حتی یو چاته چې ګوري وایي دا بې نمکه دی. بې نمکه دی. ګوره یعنې څنګه چې دا ډوډۍ بې نمکه مزه نه کوي، داسې دیم بې نمکه مزه نه کوي. نو ابراهیم علیه السلام جناب سیرت صاحب دا زموږ او ستاسو محسن دی. دې وجې نه رسول الله مبارک امت ته درود شریف ښودلی دی، او وایي داسې درود به وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. ګوره دلته د بل پیغمبر تذکره نه ده، د ابراهیم علیه السلام دی. رسول الله مبارک خو ډېر غیرتي و، او حضور موږ او تاسو ته ویلي دي چې څوک د سره احسان وکړي نو بدل اخلاص کوي، او که بدل یې نشي خلاصولی نو بیا ورته دعا کوي. نو دلته امت ته داسې درود ښودلی دی چې ابراهیم علیه السلام شامل کړی دی. نو یو خدا ده چې په دې کې احیا د سنت د ابراهیم علیه السلام دی، او هغه زموږ مشر دی. نو د هغه سنت ژوندي کېدل پکې دي، او دا یو لوی خبره ده، یو حکمت پکې دا دی. دویم نمبر دا دی چې موږ د قربانۍ نه یو 2 شیونه زده کوو، چې یو ته صبر وایي،
یو ته امتثال وای. یعنې څوک چې قرباني کوي د قابیل او د حابیل قصې ته ذهن نه ځي، بله د ابراهیم علیه السلام قصې ته ذهن ځي. که نه ده داسې؟ په دغه ورځ کې علما هم همدغه بیانوي. همدغه بیانوي. او چې د ابراهیم علیه السلام قصې ته ذهن لاړ شي نو دوه عبرته ترې والي. یو دا دی چې ابراهیم علیه السلام څومره صبرناک و. بله اسانه خبره نه ده. جناب سیرت صاحب یو قصه کول دي ګوره او یو عمل کول دي، د دواړو په منځ کې فرق دی. دا ډېره غټه خبره ده. که چاته څوک وایي د زوی نه دې غوږ وڅ کړ نه یې تیار. یقین وکړه دا زامن دي خلکو ته وایي ما ته ګوډۍ راوړه، ما ته دا راوړه، ما ورته راوړي، مخالفت یې نه کوي. نه بچی رانیول او بیا داسې بچی چې نیازبین دی او په دعاګانو یې غوښتی دی. اسماعیل علیه السلام ته اسماعیل ولې وایي؟ و ابراهیم علیه السلام به په دعا کې هر وخت وي اسمع یا ایل، ای زما رب زما دا دعا قبوله که واوره که نه او ما ته بچی راک. او دی مشر بچی هم دی. او دلته به د ابراهیم علیه السلام عمر به هم ډېر و. عمر هم ډېر و، یعنې 98 کاله و، 2 کاله. دې وخت کې الله زوی وایي. څوک 1 کاله وایي. او د ابراهیم علیه السلام بچی نه و او الله تعالی ورته ورکړو. نو یو ځل ورته الله فرمایي چې دا هاجره بیبي او دا وړوکی بچی ته د شام نه ویسه مکې مکرمې ته او په دغه ډاګه کې پرېږده. هلته خو آبادي نه وه نه او دا ګرانې د غرونو منځ. دا ګرانې خبرې دي. دا سیرت صاحب غټه خبره ده. دا څومره او بیا ورته وی چې اوس یې راواله هلالې که. یعنې دومره صبر چې ابراهیم علیه السلام کې دی، نو پکار دی چې موږ او تاسو هم ځان کې صبر پیدا کړو. بله نو د دې قربانۍ نه موږ او تاسو ته د ابراهیم علیه السلام قصې ته مو ذهن ځي او هغه خو د کامل صبر نه ډکه. نو موږ او تاسو ترېنه عبرت د صبر اخلو او په دې پوه شو چې چا صبر کړی دی، چا صبر کړی دی. بله الله تعالی ترېنه نعمت نه دی اخیستی بلکې د هغې ښکلی بدیل ورکړی دی. ابراهیم علیه السلام چې بچی مکې مکرمې ته راوړه د دنیا د آبادۍ سبب نشو. بله او چې حلال که حلال خو نه که الله تعالی ورته او څومره ښایسته بدل یې ورکړ. تر قیامته پورې د ابراهیم علیه السلام د صبر او د کمال او د ایمان او د استقامت واقعات نه بیانېږي. دا ډېره غټه خبره ده ګوره، لږه نه. نو یو خو موږ او تاسو ترېنه صبر واغست. دویم امتثال، یعنې ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په امر څنګه عمل وکړ. بله یعنې چې ورته ووایي چې بچی حلال کوي صحیح، او سره دی چې خوب و او خوب هم یعنې د الله تعالی د حکم دومره قدر یې کړی. نو چې ابراهیم علیه السلام د الله د حکم مقابله کې بچی حلالوي، نو موږ او تاسو د خدای پاک حکم به ولې ځمکې ته غورځوو؟ دقه عبرت په دې قربانۍ کې پروت. بله دریم نمبر حکمت دا دی چې توسع علی الاهل ده پکې. د اختر په ورځو کې چې سړی قرباني وکړي، ستاسو خبره چې لږه لږه غوښه مسکینانو ته همسایهګانو ته هغې بچیان ډېر خوشحاله شي. کور کې شوروا یي که نه میله او چې کم کور کې قرباني وي دا بچي دومره خوشحاله شي. سیرت صاحب یو کال ما قرباني نه وکړې او یقین وکړه چې اوس هم پې خپېمانه چې زمونږ دې ماشومانو به لارې ته کته چې اوس به څوک غوښه راوړي او د قدرت کار چې قرباني ته نه کړي څوک غوښه هم نه راوړي او دې لارې ته به کته چې څوک به غوښه راوړي. او نو خلک خو ډېر بخیلان دي، اول خو چا کره غوښه نه لیږي او بیا چې ولیږي نو لږه لیږي او که لږه ډېره نو ټولو هډوکي ورلیږي. هغه د هغې د خوراک نه یې ځکه رالیږلي. د ماشومانو چې کوم هغه خواهش دی هغه پې نه پوره کېږي. نو زه پې اوس هم خپېمانه. نو قربانۍ کې دا پروګرام دی چې دا توسع ده په اهل او سړی چې په خپل اهل پراخي راولي الله تعالی په ده پراخي راولي. دې وجه نه علماو لیکلي دي جناب سیرت صاحب چې 2 شیونه داسې دي چې فقیري ختموي. یو حج او عمره. حج ته لاړې یا عمرې ته لاړې دا ګناه هم ختموي او فقیري هم ختمیږي. دې سره سړی مالداره کېږي. لکه یو سړی وي چې زه دې مالداره شم د دې عمرې ته ځي
د دې حج ته ځي خدای پاک به ټول کارونه سم کړي. بله دویم شی قرباني ده. قرباني به سږ کال په قرضو کې په قرضو کول هم جایز دي، بله خو اولاد دا چې سړي سره خپل نصاب وي. خو که قرباني د سږ کال مثلا په قرض وکړه، بله شوق دې پوره که، فقیر وي، در باندې نه واجبه، کال وګوره الله به خپل روپۍ درکوي. بله نو قرباني سړی مالداره کیم او فقیریم ختموي ورسره. بله ولې په بل د توسع راوسته که، په اهل د توسع راوسته. څلورم نمبر د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کول دي. الله تعالی مال درکړی، ښکلی صحت یې درکړی، دا قرباني د هغې شکرانه ده. دې وجې نه علما وایي په دې قربانۍ کې د اندامونو دا سالمیت ولې ضروري دی؟ ځکه چې د دې مال کې چې څومره اندامونه دي، بله د هر اندام په بدل کې الله تعالی ستا اندام د جهنم نه خلاصوي، او د هر اندام په بدل کې ستا د اندام د دې نعمت شکرانه ده. نو ځکه وایي چې ټول اندامونه به پوره باید جوړي. نو د دې نعمتونو شکرانه ده پکې. پنځم نمبر قربانۍ کې دا حکمت دی چې سړی بهادر کوي، یعنی سړی کې جرأت پیدا کوي. جرأت پیدا کوي. د دې وجه نه افضل دا ده چې په خپله حلاله کړي. ډېر خلک که فکر مو کړی وینه نه ډارېږي، منډه کړي. او مسلمان خو پکار دی چې بهادر وي. شیخ صاحب دلته یو پوښتنه، بعضې خلک دغه وینې نه چې منډه وهي یا ډارېږي، بیا نو داسې فکر کوي، داسې خلکو سره شریکوي چې زه د وینې تویدنې خلاف یم او دا ځان ته ویاړ او افتخار ګڼي. ویاړ او افتخار دی دا عمل؟ نه، د وینې تویدل دوه قسمه دي. یو د وینې تویدل دي د مسلمان، بله نو د دې نه تویول افتخار ده. او یو د وینې تویول دي د دشمن، د کافر، ستا د دین د حیا د دشمن، نو د هغې تویول خو کمال دی. بله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه د کافرانو وینې نه دي توی کړي. مسلمان بسی اشداء علی الکفار رحماء بینهم، د کافر مقابله کې به سخت دلی، هغه د وینې پروا به نه ساتي، خو د مسلمان په باره کې به دا رحم دلی. نو دا خبره کول چې زه وینه تویول نه خوښوم او دا خبره مطلقاً کوي، دا صحیح نه ده. بلکې وینه نه خوښول د مسلمان په کار دي، او وینه تویول په کار دي خو د کافر. نو قرباني کې دا کار د سیرت صاحب چې د قرباني په خپل لاسو کې، نو زړه به مضبوط شي. که سبا یو کافر په مسلمان حمله کوي یا د دې مسلمان حیات او عزت ته سپک ګوري، نو دته به وینه بیا تاوان نه رسي، دی به بهادري، نو شجاع بی. نو د دې وجه نه دا دوه خبرې شوې. دریم نمبر خبره د قربانۍ فواید. قربانۍ کې څه فایده ده؟ نو یو فایده دا د قربانۍ کې چې تقرب الی الله دی. بله قربانۍ کولو باندې جناب سیرت صاحب سړی الله تعالی ته نږدې کېږي. ولې؟ ځکه دا د ابراهیم علیه السلام عمل دی، دا د رسول الله مبارک عمل دی، دا دغه نیکانو خلکو عمل دی. او څوک چې د نیکانو عمل کوي او د الله تعالی د حکم تعمیل کوي، نو خود الله ته نږدې کېږي. او قرباني خود الله حکم دی. فصل لربک وانحر علما دقه معنا کوي چې قرباني وکړي. دویم نمبر فایده پکې دا ده چې تکفیر الذنوب دی. رسول الله مبارک فرمایي کله چې مؤمن مسلمان قرباني کوي او د مال نه دا وینه روانه شي، نو دا وینه ځمکې ته نه رسېدلي، د هغې نه مخکې الله د ټول ګناهونه معاف کړي. سبحان الله. دا ډېره غټه خبره. دریم نمبر هغه دا ده چې دی د الله تعالی شکر ادا کړي. یعنې څه معنا ده؟ قرباني خو په هغه چا واجب ده چې چا سره مال دی، مالک د نصاب دی، دته الله تعالی مال ورکړی، دا یو نعمت دی. نو قرباني دغه نصاب او د مال دا د هغې شکرانه ده.